السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران لیدونکو په دې ویډیو کې درته پر راوټر موډ خبرې کوو چې موږ ټي پی لینک ډیوایس کله پر راوټر موډ کې چلوو نو داسې رقم موډ دی ان شاء الله په دې پسې بیا راتلونکي نور موډونه باندې خبرې کوو بیخي ډېر سمپل ته ووایم کله چې دا ډیوایس موږ پر راوټر موډ کې وچلوو دا به بیا راوټینګ کوي یعنې څه معنا د دې یو انټرفیس وي وین صحیح ده دې ته موږ ته یو پبلک آی پی اډرس راکوي آی اس پي چې دا یو سایټ ته نیټورک شو دلته بیا موږ جوړو یو وین نیټورک چې پرایویټ آی پی اډرس پکې تقسیمو او دا بیل نیټورک شو نو راوټر موډ داسې یو ډیوایس دی چې دوه ډیفرنٹ نیټورک سره کنیکټ کوي یو کار دا کوي دویم یو سایټ ته وین نیټورک وي او بل سایټ ته لین نیټورک دلته د لین سایټ ته د ډي سی پی خدمت چلی خلکو ته به آی پی اډرس ورکوي یو څوک چې د لین سایټ نه آوټ سایټ ته ځي دلته به یو کار کوي چې هغې ته وایي نیټینګ چې دا کار باید دا وکړي بل دلته به یو څه ناڅه د فایروال رولز هم وي ځکه چې لین او وین هغه نیټورک دی چې انټرسټډ دی او لین هغه دی چې ټرسټډ دی نو باید دا کار وکړي او دا کله چې یو ډیوایس موږ په راوټر موډ کې چلو دا د هغه فانډامنټل او اساسي موډ دی چې باید دا څه وشي داسې کې ما دا خبره لیکل چې لین او وین سره جدا کوي صحیح ده لین سایټ کې به ډي سی پی پکې فعال وي همدارنګه وین سایټ نیټینګ به کوي چې کله خلک د باندې ځي دې کې به د فایروال یو څه رولز وي صحیح ده دا خبرې دلته ما کړې تاسو دلته بیا کتی شئ نو راځو دا خپل زه موږ سره چې اوس کوم نیټورک دی زه به همدا نیټورک موږ ټینډا کاروو صحیح ده موږ ټینډا کاروو زه به همدا د ټینډا والا چې کوم نیټورک دی دا به زه تاسو ته طریقه وښیم چې دا به څنګه زه راوړم او د دې پر ځای به زه اوس ټي پي لینک ولګوم تاسو به دا هم زده کوئ تاسو چې کوم پبلک آی پی اډرس درکړل شوي په کومه طریقه درکړل شوي دغه معلومات به ځان سره راوالئ زه اوس ځان سره دا معلومات رالمه صحیح ده دا ځان سره دلته واچوم مچ دا زما اوس په کارېږي اوس به څه وکړم له ده وروسته به زه راشم ډېر سمپل دا زموږ چې کوم دا زه به دا نیټورک اوس ختموم صحیح ده د دې لپاره زه راځم اول به زه د خپل د ټي پي لینک سره وصل شم چېرته دی ټي پي لینک ټي پي لینک سره به وصل شم بیخي ما ریسیټ کړی 999 39 823 له ده سره به کنیکټ شم ملګرو چې کله له ده سره زه کنیکټ شم اوس به راشم دا ډیوایس به زه اکسس کړم چې بای ډیفالټ د دې هم دا آی پی اډرس تاسو پوهېږئ اډمین را به شئ دا ډیوایس په تاسو دې نیټورک موډ نه وچلوئ په وایرلس راوټر موډ کې چې بای ډیفالټ دا د موډ وي ګوره دلته یې لیکلي وي in this mode the device enable multiple users to share the internet connection via ethernet port the LAN device share the same IP from the ISP نور تاسو دا لوستلی شئ راځم دلته اوس کله چې زه دلته په دې حالت کې چې د ډیوایس زه غواړم وایرلس راوټر موډ کې وچلوم نو وین سایډ نه باید ماته آی پی اډرس راکړل شي زه اول داسې کار کوم چې بره چې آی اس پي نه ماته کوم لین راغلی دی هغه زه راخلم او دلته یې ټي پي لینک په وین پورټ کې ورکوم بیا مخکې نور کنفیګریشن کوم ځکه اول کار دا دی چې وایرلس راوټر موډ کې دا ډیوایس چلی یا راوټر موډ کې دا دوه ډیفرنٹ نیټورک کنیکټ کوي وین سایډ نه تاته پبلک آی پی اډرس اساین کیږي په مختلفو طریقو باندې نو دلته دا د انټرنیټ منیجمنت دا به دا ډیوایس به انټرنیټ منیجمنت کوي نو زه ځم دا لین وصل کوم بیا ویډیو به سٹارټ کوم صحیح ده ښه ګلالۍ ملګرو تاسو ته به آی اس پي انټرنیټ تاسو تر کوره رارسوي میبي کیبل درته ښار کې یاستئ میبي کیبلي انټرنیټ درکړي یا که زموږ غوندې لرو پرته ساحو کې یاستئ میبي پاور بیم لایټ بیم یا 60 یا LG دې باندې انټرنیټ درکړي اوس موږ سره بره پاور بیم دی د پاور بیم نه چې کوم کیبل راکښته شوی هغه ما د ډیوایس په وین پورټ کې ورکو صحیح ده کله چې دا ما دې په وین پورټ کې ورکو اوس به راشم دې ته به وین آی پی اډرس اساین کړم د وین پورټ ته سټیټیک آی پی اډرس موږ سره دی زه به دلته د آی پی اډرس اساین کړم موږ سره آی پی اډرس دی ما ته تیار عکس اخیستی 103 تاسو مخکې هم کتو 241.950 ډاټ 14 زموږ سبنیټ ماسک دی 255 دا دی او ګیټوی زموږ د 103.241.950 ډاټ 13 DNS
8888 او 8844 دا مې دې نسیه دا سیټینګ به اول وکړئ وین سایډ ته سیټینګ وشو چې کله وین سایډ ته سیټینګ وشو لین سایډ ته راشئ آی پی اډرس په خپله خوښه ورکړئ زما هم د آی پی اډرس وکړئ خلک چې کنیکټ کېږي هغې ته به کوم آی پی اډرس ورکوئ راشئ دا انیبل کړئ او رینج په خپله خوښه ورکړئ دا هم بس تیار شوی دا کار وکړئ ګوره ترتیب یې ته وایم وین پورټ ته آی پی اډرس ورکوئ راشئ لین پورټ ته په خپله خوښه په بخښنې سره لین ته یا ټول لین دپاره یا منیجمنټ دپاره آی پی اډرس ورکوئ بیا راشئ ډي ایچ سی پي کې خپل په ترتیب پول جوړ کړئ اوس زه وایم چې خلکو ته لیکلی آی پی اډرس ورکوه 888 مو ورکوه او بل چې دی 8844 دا سیټینګ مې سیف کړو تاسو ته چینجویم شئ له ده وروسته وایرلس سیټینګ ته راځم او زه دا وایرلس سیټینګ لږ چینجوم دې ځینه بیسیک سیټینګ نه دا نوم زه ورته ورکوم د نمونې په ډول AMI کله AMI شو زه وایرلس کنیکټینګ دې ډیوایس سره ملګرو شاید زه خپل کنیکشن لاسه ورکړم نو مشکل نشته چې کله مې کنیکشن لاسه ورکړو بیا راځم ښه بیا کنیکټ کېږم ورسره دا ځل کلیک کوم دلته به راشي ګوره AMI کنیکټ باندې کلیک کوم پاسورډ مې لا اوس هم نه دی چینج کړی دا پاسورډ به چینجوم 999 او بیا 9 له 9 وروسته 823 دا پاسورډ باید چینج کړو دا باید زموږ په خوښه راشي د دې لپاره تاسو دلته راشئ وایرلس سیکیورټي ته دې ځای کې دا پاسورډ چینج کړئ 1 2 3 4 5 6 7 8 دا پاسورډ دې نه ورکئ او دې نه دا سمپلی سیف کړئ یا زه دا خپل موبایل هم اوس له دې سره کنیکټ کوم د دې MI سره دا خپل کمپیوټر زما کنیکشن به هم لاسه ورکړل شوی ځکه پاسورډ چینج شو دا فورګیټ کوم کنیکټ باندې کلیک کوم ګوره هغه اکبر مومن هغه ډیوایس هماغسې زموږ لګېدلی پاتې دی ښه زه دې سره دا یو کنیکشن هغه کې انټرنیټ نشته AMI ته راځم دا اوس چې کوم لاندې ډیوایس کې د 1 2 3 4 5 6 7 8 کنیکټ کېږم دلته موبایل کې هم کوشش کوم چې له AMI سره کنیکټ شم صحیح ده ګورو چې دلته به انټرنیټ راغلی وي که نه زه دلته راشم DHCP نه آی پی اډرس ورکړل شو که نه DHCP کلاینټ لیسټ زما موبایل ته یې انټرنیټ لا آی پی اډرس نه دی ورکړی زه موبایل نه بیا کنیکټ کېږم 1 2 3 4 5 6 7 8 ریفریش موبایل مې هم کنیکټ شو دا مې هم کنیکټ شو اوس راځم د همدې ډیوایس نه سیسټم ټول ته راځم دې ځای نه پینګ کوم ډیاګنوسټیک کې چې آیا پینګ کېږي که نه پینګ کا 8888 پینګ پینګ ولې ګوره پینګ راځي 88 چې پینګ شو بس انټرنیټ شته دلته هم انټرنیټ شته او چې زه دلته راشم د نمبرې په ګوره سرچ وکړم ویکیپیډیا ګورې انټرنیټ شته صحیح ده دا لاندې ډیوایس ما کنفیګر کړو ګوره هغه بره ډیوایس چې کوم دی که زه اکبر مومن ته واړم په هغه کې انټرنیټ نشته ځکه هغه ډیوایس ما مالته بره پرېغوستو لینډ مې راوړو لاندې دی ټي پي لینک ما سره میز په سر پروت دی نو تاسو طریقه زده کړله ګوره طریقه زده کوئ چې څنګه موږ کولی شو چې ټي پي لینک ډیوایس په وایرلس راوټر موډ کې وچلو را به شئ وین ته به آی پي اډرس ورکوئ لین ته به آی پي اډرس ورکوئ وایرلس به په خپله خوښه جوړ کړئ DHCP به ورته انیبل کړئ نور طریقې خو تاسو زده کړلې چې څه کوئ نو ګوره سمپل زما هغه دی زما چې کوم موبایل دی هغه هم کنیکټ دی انټرنیټ کاروي او زما چې کوم اکچولي کمپیوټر دی هغه هم لګی دی انټرنیټ کاروي که تاسو وایرلس ته راشئ په وایرلس کې سټیټسټیک ته راشئ تاسو ته کتل کېږي چې څومره څه شوي دي نو تاسو زده کړل چې څنګه به یو ډیوایس موږ په وایرلس راوټر کې اچوو یو بل څوک هم را کنیکټ شو نوشي جان